ګوته په خوله وټول خو باند فلک کله چې سر کاوه جانان د فلک د ژوند لار وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. د ژوند لار دا نظاره بیان دلی نشي دغه شپه بل راتللی نشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. قدرمنو اوریدونکو، دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د الله رب العزت سره شریک نیول. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، تر ټولو ګناهونو لویه ګناه د الله رب العزت سره شریک نیول دي. د مکې مکرمې مشرکین الله رب العزت دې باندې تباه او برباد کړل چې هغوی الله رب العزت سره په عبادت کې شریک نیوه. او شرک هغه ګناه ده چې هغه قابل د عفو او قابل د بخشش هم نه ده. او شرک په دوه قسمه دی. یو هغه شرک دی چې د الله رب العزت څخه پرته د بل چا عبادت وشي، چې دا شرک اکبر دی. دویم شرک هغه شرک دی چې په خپلو عملونو کې ریا کوي. نو د الله رب العزت څخه پرته د بل مخلوق، که هغه پیغمبر وي، که هغه ولی وي، که هغه پاچا وي، که هغه لمر وي یا سپوږمۍ وي، د نورو شیانو عبادت کول دې ته شرک اکبر وایي. او الله څه فرمایي؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله رب العزت شرک نه بخي. ان الله لا یغفر ان یشرک به. د الله رب العزت په وړاندې یوازې شرک نه بخل کیږي. د هغه پرته نور ټول ګناهونه الله بخي، او هغه چا لپاره یې بخي چې چاته یې خوښه وشي. خو چا چې الله سره شریک راوړ، بیا د هغه ګناه نه بخل کیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، راشئ د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړئ، او د خپل د محدود ژوند نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ. که زیارت ته ځئ هم په اسلامي چوکات کې لاړ شئ، دعا ورته وکړئ. ځئ که یو عالم و یو پیر څخه ځئ هم د هغې احترام په زړه کې وساتئ، په پښو کې ځان مه غورځوئ، د هغې عبادت مه کوئ، سجدې ورته مه کوئ، ځکه دا شرک دی او الله داسې عمل هیڅ چېرته نه بخي. الله رب العزت په بل ځای کې فرمایي ان الشرک لظلم عظیم. الله وایي بېشکه شرک ډیر لوی ظلم دی چې د دې نه اوچت ظلم په دنیا کې بل نشته. همدارنګه الله رب العزت په بل ځای کې فرمایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه ومأواه النار وما للظالمین من انصار. الله رب العزت فرمایي چا چې د الله سره څوک شریک وګڼه، الله رب العزت به په هغه باندې جنت حرام کړي. او الله فرمایي چې د هغه استوګنځای چې هغه به پکې اوسي هغه جنت نه دی بلکې جهنم دی. او دا ظالم دی او ظالمانو لپاره څوک مرستندوی نشته چې په آخرت کې د دې کومک وکړي. الله رب العزت په موږ باندې رحم وکړي. که موږ او تاسو د الله رب العزت کلام مطالعه کړو، نو تقریبا 165 آیتونه دي چې په هغه کې الله رب العزت د شرک ذکر کړی او شرک یې پکې غندلی دی.
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی، دا حدیث ده چې بخاري او مسلم دواړو روایت کړی، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلا یا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا سكت. رسول الله وایي چې آیا تاسو ته د ټولو څخه د 3 لویو ګناهونو خبر در نه کړم؟ صحابه و کرامو محمد رسول الله ته وفرمویل نه یا رسول الله موږ ته خبر راکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل د خدای سره شریک نیول. دویم د مور و پلار نافرمانی چې د دې نه لوی ګناه نشته. محمد رسول الله په دې وخت کې تکیه وهلې وه، بیا رسول الله کیناستل، بیا یې وویل چې خبردار دروغ او د دروغو شاهدي هم په لویو ګناهونو کې ده. صحابه کرام فرمایي چې رسول الله به دا خبره بیا بیا ویله تر دې پورې چې موږ ویل چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم چوپ شوی و. نو دا شرک اکبر دی چې څوک په عبادت کې د الله سره شریک کړي. الله به خالق د ټولو کائناتو ګڼي، مالک به د ټولو کائناتو ګڼي، خو څوک به هغه سره په عبادت کې شریکی یا پیر یا مرید، هغه ته به هم سجده کوي. دویم هغه شرک دی چې په کارونو کې ریا، ځان ښودنه، څوک چې په خپلو کارونو کې او همدارنګه په خپل نیکو کارونو کې ریا او ځان ښودنه کوي، دا هم شرک دی. لکه الله رب العزت فرمایی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. سورة کهف کې انشاءالله 110 آیت دی. الله رب العزت فرمایی که څوک د خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي نو هغه د ښه عملونه وکړي. که څوک د خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي نو هغه د په دنیا کې نیک عملونه وکړي او په بندګي کې د خپل پروردګار څخه پرته څوک شریک نه کړي. یعنی هیڅ څوک د ریا لپاره باید کار ونه کړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یاکم والشرک إياكم والشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قالوا الرياء يقول الله تعالى يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رسول الله وایي چې تاسې د واړه او د کوچني شرک څخه ځان وساتئ. صحابه وویل چې ای د الله رسوله کوچنی شرک څه شی دی؟ رسول الله ورته وفرمیل چې ریا ده. د قیامت په ورځ چې کله الله رب العزت خپلو بندګانو ته د عملونو بدلې ورکوي، ریاکارانو ته به وایي تاسو هغو کسانو ته ورشئ چې په دنیا کې به مو عملونه هغوی ته ورښودل او ورسره وګورئ چې آیا هغوی سره د ستاسو د عملونو بدلې شته او که نشته. الله رب العزت دې موږ ته په اعمالو کې اخلاص او صداقت راکړي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یقول الله من عمل عملا اشرک معی فیه غیری فهو الذي اشرک وانا منه بری. رسول الله فرمایلی چې الله وایي څوک چې یو داسې کار وکړي چې په هغه کې زما سره شریک ونیسي زه د ده څخه بیزاره یم. په بل حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی څوک چې د چا عیبونه ښکاره کړي، څوک چې په دنیا کې د چا عیبونه ښکاره کړي، الله رب العزت به د هغه عیبونه هم ښکاره کړي. او چا چې په خپل کار کې ریا وکړه، الله رب العزت به د هغه کار د ریا لپاره وګرځوي، هغه لپاره به کم اجر و ثواب نه وي. نو ریا هم شرک اصغر. هر عمل چې کوئ قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، په خپلو نیکو عملونو کې د الله رضا لټوئ چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي، پروردګار زموږ نه راضي شي، او دا کم عمل چې موږ په دنیا کې کوو الله د دې بدله موږ ته په آخرت کې راکړي. د ریا نه، د بدبختي نه ځان په دنیا کې وساتئ تر څو چې الله زموږ نه راضي شي. همدارنګه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله فرمایلی دی رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع و رب قائم لیس له من قیامه الا السحر. ډېر روژه نیونکي داسې دي چې روژه نیسي خو هغو لپاره غیر د ولږې نه د بل شي بدله نشته ده، یعنې ګیډې به یې وږي.
همدارنګه ډېر لمونځ کوونکي دي چې په دنیا کې هغوی لمنځونه کوي خو هغو لپاره صرف د ولاړې او د ستړتیا څخه پرته هیڅ شی په لاس نه ورځي ځکه هغوی په خپل عمل کې اخلاص نه لري او هغه څوک چې په خپل عمل کې اخلاص نه لري صداقت نه لري هغه لپاره په آخرت کې کومه بدله نشته بلکې د الله په عذاب او د الله په غضب کې به ګرفتاروي نو الله رب العزت دی زموږ نیک عملونه خپل رضا دپاره وګرځوي او هغه عملونه چې موږ کوو الله دې موږ ته په زړونو کې اخلاص او صداقت راکړي تر څو چې الله رب العزت هم په دنیا کې او هم په آخرت کې زموږ نه راضي وي او زموږ د نیکو اعمالو بدله په آخرت کې راکړي نو قدرمنو اورېدونکو اوس به راشو دمې ته د دمې نه وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام ګوته په خوله وټو خوبان د فلک کله چې سر کاو جانان د فلک دا نظاره بیانېدلی نشي دغسې شپه بله راتللی نشي ګوته په خوله وټو خوبان د فلک کله چې سر کاو جانان د فلک دا نظاره بیانېدلی نشي دغسې شپه بله راتللی نشي قدرمنو اورېدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي مثل الذي يعمل للرياء والسمعة كمثل الذي يملأ كيسه حصى ثم يدخل السوق يشتري به فإذا فتحه قدام البائع فإذا هو حصى وضرب به وجهه ولا منفعة له في كيسه سوى مقاتلة الناس له ما أملأ كيسه ولا يعطي به شيئا فكذلك الذي يعمل للرياء والسمعة فليس له من عمله سوى مقاتلة الناس ولا ثواب له في الآخرة محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړی چې یو کار د ریا او شهرت دپاره کوي که مانځه ته ځي هم ګوري چې ما خلک ویني چې فلانی جمعې ته لاړه او مانځه ته لاړه یا نفلونه کوي یا روجې نیسي یا صدقات ورکوي خو دا کار د الله رضا لپاره نه وي بلکې د ریا او د شهرت لپاره وي د دې مثال د هغه سړي مثال دی چې د خپله خلطه او بوجې د کاڼو نه ډکه کړې وي او بازار ته یې د خرڅولو لپاره یوسي خو چې کله د خپل خلطه د سوداګر مخې ته کیدي او سوداګر ویني چې په دې خلطه او بوجۍ کې کاڼي پراته دي نو دا سړی د شرم او غم څخه خپل مخ او سر ووهي نو د خلکو د خبرو پرته د دې بوجۍ هیڅ ګټه دې ته نه رسوي خلک به ورته وایي چې دا بوجۍ کې تا څه اچولي دي او حال دا چې د ده بوجۍ کې څه شی دي هغه هیڅ ارزښت نه لري ځکه کاڼي دي نو د ځان ښودونکي او د نوم ویستونکي مثال هم داسې دی د خلکو خبرو پرته به د ده عملونه په دنیا او آخرت کې دته هیڅ ګټه ونه رسوي خلک به په دنیا کې وایي چې فلانی دا ښه کار وکړه دا یې ښه کار وکړه ځکه د دې مطلوب هم دا دی چې خلکو ته ځان ورښیي او په آخرت کې دې لپاره هیڅ بدله نشته دی نو یا الله ډېر په تزرو عاجزي تا ته لاسونه پورته کوو چې زموږ عمل د خپل رضا دپاره وګرځو یا الله دا څه چې موږ وایو زه وایم په دې خپرونو کې ای پروردګاره د خپل رضا دپاره وګرځوه د کبرو غرورو ریا و سمعت نم ته وساته پروردګاره چې په دنیا کې زموږ وینا زموږ په مخ ونه وهل شي ستا رضا دپاره یې وایو یا الله د خپل رضا دپاره یې وګرځوه نو ریا شرک اصغر ده همدارنګه الله رب العزت په سورة الفرقان کې په 23 آیت کې فرمایي وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا الله رب العزت فرمایي چې په رښتیا چې موږ دوی خپلو کارونو ته راوستل چې دوی په دنیا کې کړي ول او بیا مو د دوی عملونه د الوتونکو دوړو په ډول وګرځول ټول والوتل ختم شول هیڅ بدلی نه درلود کم کارونه چې دوی په دنیا کې د ریا لپاره کړي وو د الله رضا د هغو مطلوب نه وه نو دا ریاکاران به د آخر په ورځ د خپلو عملونو ته راوستل شي خپل عملونه به دوی ته ور وښودل شي او بیا به د دوی عملونه د هغو دوړو په شان شي چې هغه باد پورته کوي نو د دوی عملونه به مغشي شي دوی لپاره به هیڅ کومه بدله او اجر ثواب پکې نه وي هغه کارونه چې د الله د رضا دپاره نه وي هغه ثواب نه لري او د هغو دوړو او ذراتو په ډول دي چې د لمر په وړانګو کې ګرځي راګرځي ختمیږي
هیڅ کم ثواب نه لري. همدارنګه عدی بن حاتم طایی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د قیامت په ورځ به ځینې خلکو ته د جنت د تللو حکم وشي چې تاسو جنت ته لاړ شئ. نو جنت ته به نږدې شي عین تر دې چې د جنت بوی به د دوی په پوزو باندې ولګیږي. د جنت ښکلې ماڼۍ او هغه شیان به وویني چې الله رب العزت د خپلو نیکو بندګانو لپاره هلته جوړ کړي دي. دا ټول شیان به په جنت کې وویني او بیا به ورته آواز وشي چې بیرته راوګرځئ. دوی بیرته راوګرځوئ د جنت نه. دا جنت د دوی په برخه کې نشته. په داسې حال کې به دوی بیرته راوګرځوي چې ډیر خفه او پښیمانه به وي او داسې کار به نه مخکینیو سره شوی وي او نه به وروستنیو سره وشي. دوی به وایي چې یا الله دا به موږ ته آسانه وه چې مخکې له کتلو د هغو شیانو چې خپلو دوستانو ته دې جوړ کړي دي موږ د دوزخ ته داخل کړي وای. دوزخ ته تګ او عذاب به موږ ته آسانه وای. الله به ورته وایي دا هغه شیان دي چې ما تاسو ته تیار کړي ول. دا هغه شیان دي چې ما تاسو ته تیار کړي وو، خو تاسې به چې کله یوازې شوئ لوی لوی ګناهونه به مو کول. چې کله به یوازې شوئ لوی لوی ګناهونه به مو کول، خو چې کله به د خلکو سره یو ځای شوئ هغوی ته به مو داسې عملونه ښودل چې ستاسې په زړونو کې به نه ول. یعنې چې کله به یوازې وئ ښه په بدو عملونو باندې به ګرفتاروئ. د الله ویره به په زړه کې پرته نه وه، خو چې کله به خلکو سره یو ځای شو بیا به نیک کارونه کول چې موږ ډېر نیکان یاستو. د خلکو نه به ډارېدلی خو زما څخه به تاسو نه ډارېدلی. د خلکو عزت به مو کاوه خو زما عزت به مو نه کاوه. تاسو به د هغوی لپاره کارونه کول خو زما لپاره هم چیرته تاسو هم ګناه پرې نه ښودله. نن ورځ به زه تاسو ته دردونکی عذاب درکړم او د خپل ثواب نه به تاسو زه بې برخې کړم. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي په سر و په علانیت کې. په هر ځای کې چې یو هلته دې د الله رب العزت ویره زموږ په زړه کې پرته وي. په هر ځای کې چې یاستو د الله ویره زموږ په زړه کې پرته وي. که د خلکو په منځ کې یو، که خپل کورنۍ کې یو، که په سفر کې یو، په هر ځای کې د الله ویره ښه شی ده. دا نه چې د خلکو تر مخه بد عملونه پرېږده او چې د خلکو د مخې نه لاړ شي په بدو باندې اخته یې، نو الله رب العزت به هلته جنت دروښي بیا به د جنت نه محروم کړي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه. یو کس پوښتنه وکړه یا رسول الله د خلاصون او د کامیابي لاره څه شی ده؟ رسول الله ورته ویل الله تخادع الله، چې د الله سره دوکه ونه کړي. دا د خلاصون لاره ده. هغه سړي بیا پوښتنه وکړه چې د الله سره څنګه دوکه کیږي، د الله سره څنګه چل کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ان تعمل عملا امرك الله ورسوله به وتريد به غير وجه الله واتق الرياء فإنه شرك الأصغر وإن المرائي ينادي عليه يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء يا مرائي يا غادر يا فاجر يا خاسر دل عملك وبطل أجرك فلا أجر لك عندنا اذهب فخذ أجرك ممن كنت تمل له يا مخادع. رسول الله ورته وایي چې الله سره دوکه دا شی ده، یو کار چې الله او پیغمبر یې امر کړی وي د بل چا دپاره یې وکړي. د الله رضا ستا پکې مطلوب نه وي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا ستا پکې مطلوب نه وي، نو هغه کار چې تا ته الله ویلی د الله رسول ویلی د بل چا لپاره کوي دا د الله سره دوکه ده. او رسول الله وایي چې د ریا څخه ځان وساتئ، ځکه چې ریا کوچنی او وړوکی شرک دی. د قیامت په ورځ باندې به ریا کوونکي ته په 4 نومونو باندې آواز کیږي. هغه کس چې په دنیا کې ټول عملونه د ریا او د سمعت لپاره کړي دي، نو په قیامت کې به هغه ته په 4 نومونو باندې آواز کیږي. ای ریاکاره، او دویم ای دوکماره، ای چلبازه، او دریم ای بدکاره، او څلورم دا چې ای تاوانی، یا مرائي یا غادر یا فاجر یا خاسر، ستا د ټولو عملونو ثواب د تل لپاره بې ځایه شو. الله به ورته وایي چې د هغو عملونو چې تا په دنیا کې کړي موږ سره ثواب او بدله نشته. هغه چا چې تا چل او دوکه کړې ده هغو کسانو ته لاړ شه چې د هغوی لپاره د عبادت کوو. نو لاړ شه اوسه روسکه لاړ شه. په یو روایت کې راغلی دي چې له ځینو حاکمانو څخه پوښتنه وشوه چې مخلصین څوک دي؟
هغوی ورته په ځواب کې ویل هغه څوک دی چې خپله نیکي د ګناه په څیر پټوي. دا مخلص دی. لکه څنګه چې ګناه پټوي همدارنګه نیکي هم پټوي چې څوک یې ونیني ریا پکې رانشي. او د نورو حاکمانو نه پوښتنه وشوه چې د اخلاص مقصد څه شی دی؟ هغو ورته د خلکو ستاینه نه خوښول. د اخلاص مقصد دا دی چې د خلکو ستاینه نه خوښوي، خلک دې زما صفت وکړي. همدارنګه فضیل بن عیاض رحمه الله فرمایي د خلکو د وجې د یو عمل پرېښودل ریا ده او کول یې شرک دی، او د دې دواړو څخه ځان ساتل اخلاص دی. د خلکو د وجې د یو عمل پرېښودل ریا ده او کول یې شرک دی، او د دې دواړو څخه ځان ساتل اخلاص دی. نو ای زمونږ پروردګاره، ای زمونږ خالقه، د تضرع او عاجزي لاسونه تا ته پورته کوو چې موږ د شرک نه وساته، هم د شرک اصغر نه هم د شرک اکبر نه، او هغه نیک عملونه چې په دنیا کې کوو یا الله خپل رضا دپاره وګرځوه. زموږ په زړونو کې اخلاص او صداقت ته ځای ورکړه او تل لپاره د بدو کارونو نه وساته. نو درنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، هر عمل چې کوئ په هغه کې د الله رضا لټوئ. د خپل محدود ژوند نه په استفادې سره الله راضي کړئ تر څو ستاسو ابدي ژوند باعزته او ښایسته وګرځي. او که په دنیا کې یا په عبادت کې شرک یا په عمل کې شرک موږ او تاسې وکړو، نو په آخرت کې به الله څخه کومه بدله نه لرو، د الله په عذاب کې به ګرفتاره یو. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې ټولو باندې رحم وکړي او زموږ د ګناهونو بخښنه دې موږ ته په دنیا کې وکړي. نو قدرمن اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ هم نیکمرغه. پاک الله مو مل شه. ګوته په خوله وټول خو باندې فلک، کله چې سر کاوه جانان د فلک، دا نظاره بیانېدلی نشي، دغسې شپه بله راتللی نشي. ګوته په خوله وټول خو باندې فلک، کله چې سر کاوه جانان د فلک، دا نظاره بیانېدلی نشي، دغسې شپه بله راتللی نشي.